کم سړی چې د بل بچانو ته په بد نظر ګوري، کم سړی چې د بل چا و بچانو ته، لکه د لوط علیه السلام د قوم چې کومه بیکاري او بېلاري وه، بدکاري وله، که دغه چا و چا د چا و زوی ته په بد نظر وکتل، په بل نظر وکتل، په غلط نظر وکتل، دا چې کله مړ شي، عبدالله ابن عباس فرمایي په قبر کې الله پاک د خنجر شکل ورکړي. علامه ابن حجر هیتمی را نقل کړي دي. الله پاک هغه سړی چې دی د بل بچان غلط استعمالوي، دی د بل د بچانو سره غلط فکر چې دی هغه لري، او بیا بغیر د توبې دی مردار سلو، بغیر د توبې دی مردار سلو. دا لوطي سړی، دا د بل زامن د بل بچان چې به د چا ځان سره ګرځول، زه هغه واضح تورې نسم ویلی. عبدالله ابن عباس فرمایي دا چې کله مردار سي، دا چې کله مړ سي، په قبر کې الله پاک د خنجر په شکل باندې کوي، د خنجر په شکل الله یې مسخ کړي. دا څوک چې بغیر د توبې مړ سي. ډېر سپي خلک دي، ډېر سپي خلک دي، سپي، شرم مه لره، حیا مه لره. او د الله رسول فرمایي الله پاک چې کوم قوم تباه کوي، الله چې د یو قوم د تباهي اراده وکړي، الله اول حیا ځینې واخلي، چې حیا ځینې واخله بیا خالي ورته ګوره. نن یو سړی راغی، نن د صدقې مخکې غاښ یې وتلی ور مولوي صاحب زوی ووهلم، زوی غاښ یې راویستې. صحیح سلو ول هغه تورې زه تا ته نسم وایي چې د ما ته به کومه تور ویل، وجره ده زه شرمېږم د الله څه. زوی غاښ ور ایستلی نو دا رقم سپي به خامخا غاښونه ورباسي. نو تا یې لکړې په بازار کې یې لکړې ټوله شپه د جړګانو د بل یا د بل چا سره ځغلی دی یا د بل هغې را ځغلول، نو خامخا به دغه خبرې کېږي. څه د مرکز خو نه دي راوتلي، نه د مسجد نه د خانقاه سره راوتلي دي. دا د هغه هلکان دي چې ډېر په اسلام کې دونه سختي نشته، تی ډېره سختي جوړه کړې ده. او په اسلام کې سختي نشته، په اسلام به سر خلاصوو. خیال کوئ خپل بچان را ګرځوئ، پوښتنه کوه هلکه چیرې تللی وې، ولې ناوخته رالې، ولې ناوخته رالې. پرون یو سړی راغلی، 14 کلن زوی، 14 کلن زوی، ښایسته تصویر راښکاره کوي، تک سپین زوی. ول دا 8مه میاشته مولوي صاحب نسته، 8مه میاشته چې دا زوی مې ورک دی. ښه اوس څه چم کوې؟ خلک د بل زامن لارې ته سموي چې درځه، نه هغه وایي یو موبایل وراخسي، یو ګوتمۍ وراخسي، څو ورځې خپل موټر په لاس ورکړی، هغه در معلومېږي، هو سپي خو در معلومېږي. اجان دی وایي دا غټ غټ خلک دي، ته داسې په اجان پسې ګیې، اجان نه دي، سپیان دي. دې ته اجان مه وایاست، دې د الله د کعبې رنګ وربد کوي، دې د مدینې رنګ وربد کوي. دا هغه خلک دي چې ګرځي پر دا چوکو، پر دا تړو باندې ګرځي، که د بل زوی هغه د ځان سره راپورته کړي. بدکارانو، د زناکارانو زامنو بیا راسي، بیا په مسجد کې 3 روپۍ ورکړې، 1 لک روپۍ ورکړې، بعد درته ښه سړی نسته. مولوي صاحب درواغ شروع شي، وایي د دا حاجي صاحب رقم ښه سړی ما نه دی لیدلی، د دا حاجي صاحب رقم بې غیرته سپی سړی ما نه دی لیدلی. د ورځې و د شپې د بل زامن د بل لوړي په موټرانو کې خېږئ راخېږئ، بیا په 1 لک روپۍ ځان خلاصوئ. که دا رقم کېدلی اوس به ګر جهان کېدلی. نعوذ بالله، استغفر الله، الله اکبر. الله دې موږ ټوله وساتي.